زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. د افغانستان د انډر 19 او د هندوستان د انډر 19 ټیمونو ترمنځ لوبه تقریبا یو څو ساعته وروسته شروع کیږي. دا ویډیو یو شورت ویډیو د دې لپاره کوم چې د افغانستان انډر 19 ټیم باید هندوستان ټیم مات کی، ځکه دا ډو اور ډای سچویشن راغی. که چرته موږ د هندوستان ټیم ته ماتې ورکو نو موږ به سیمی فاینل ته وځو، که موږ ماتې وخوړه نو موږ بیا آوټ کیږو. چې آوټ سو دې نه وروسته زموږ ټیم به موست لایکلی ویسټ انډیز ته ځي، ځکه 14 ورځې تقریبا یو 17 ورځې وروسته نړیوال جام دی د انډر 19. نو یو څو ورځې به نورم دوبۍ کې، بیا به هغې نه وروسته ویسټ انډیز ته ځي. مګر که چرته موږ هندوستان مات کو نو بیا سیمی فاینل دی اینڈ فاینل دی د ایشیا کپ. ګورئ کوم ټیم چې جذبې سره لوبه کوي، ښه سی سکواډ سلیکشن وکړي، نو انډر 19 داسې ټیم نه دی چې په دې کې یاره لکه هغه نیشنل ټیمونو کې چې دا اسټریلیا ده، دغه د هندوستان، د انګلینډ، نه داسې نه ده. هر ټیم چې دی هماغه یو لیول کې استعداد لري. زیاتره انډر 19 والا زموږ چې کوم کسان دي تاسو ته معلومات دی دا د 1979 پورته خو دي، مګر لوبه یې ډېره کړې ده، پریکټیسونه یې ډېر کړي دي. دوی هملته په خپلو اکیډمیانو کې انډور اکیډمي شته دی، ګراونډونه شته، او همدغه لیول بالران یې پریکټیس کړي دي. موست لایکلی دغه پیچونه د افغانستان دومره فرق نه کوي د دوبۍ. نو چې علانور ناصري غوندې بیټسمین هغه هم دا خبره کوله چې کوچ خبره مې ومنله، نو چې دا نور هم د کوچ خبره ومني او بیټینګ لږ په طریقې وکړي، لږ سټې وکړي، نو انشاءالله هندوستان ته ماتې ورکولی شو. خو مهمه دا د بعضې پلیران په ځان باندې اننیسسري پریشر اخلي. ګوره یو چې دی که نه چې ته مثلا 14 یا 40 بالونه وهي او 10 رنزې پې کوې، نو سټرایک روټیشن پرابلم خو موږ په نیشنل ټیم کې هم لرو، دلته ماته هغه مشکل ښکاري. مګر کوشش باید وکړي چې سنګل ډبل واخلي، کوچ ور سره کار وکړي، پلانینګ سره راشي، نو انشاءالله هندوستان ماتولی شو. په دې پیچونو باندې ښه موقع ده چې وګټي. خیبر ولي باید موقع ورته ورکړي. زه نه پوهېږم دا دویم گیم دی چې ولې موقع ور نه کړه. بلال سیدي هغه انډر 19 د بنګلادیش خلاف یې سینچري والی وه، نو یو کس چې سینچري وهي هغه به کینی نه، هغه ته به اپرچونیټیز ورکوي، موقع به ورکوي. زموږ غوندې ټیم دپاره ایشیا کپ ګټل چې دي دا مهم دي، چې موږ داسې کپونه وګټو نو زموږ نوم ورسره نورم ښه کیږي. نو ښه ټیم سلیکشن هیله ده چې خیبر ولي ته موقع ورکړي. ما خو په هغه باندې بار بار خبرې وکړه. ګوره چې کله خیبر ولي سټوري ښکته پورته کېده نو چا ورته یو اعلان کا او چا ورته بل اعلان کا، مګر اصلي اعلان چې دی د خیبر ولي په ټیم کې ځای دی چې دته موقع ورکړل شي. دې دپاره اوس هغه ټول ډوزماران چې دي خاموشه دي، مګر موږ به د غریب حق غواړو، د حقدار حق به غواړو. موقع دې ورکړل شي انشاءالله. اوس په یو گیم دی، دې نه وروسته نړیوال جام کې باید پوره پراپر موقع وله ورکړي، که نه نو باید معلومات وشي چې ولې ته یو کس ته دومره هایپ ورکوې د هغه سټورۍ ته او بیا موقع نه ورکوي. چې ټیلنټ نه ورکړي، استعداد نه، نو په غریبۍ دی خالي هایپ ورکړی دی. دا پوښتنه به خیر دوی نه کوو. که ظلم وکړي دا ګوره موږ تاسې ولې چیرمنان په ګپ شپ کې بدلیږي. فضلي صاحب هغه په دغه کې و سره له دوبۍ نه بیرته راغلی نو بدل شو، همداسې و میرویس اشرف په خپله چوکۍ ناست دي، بدل به شي، بل به پې ورننوځي. نو دلته دا کار نشته. نو هیله ده چې خیبر ولي له چانس ورکړل شي. همداسې نور چې کوم ښه پلیران شاید انډر 19 کې موږ یې پېژنو نه، خو چې موقع ورله ورکړي چې وځلیږي. نو هندوستان کې لکه مار دی هرنور سنګ چې دی هغه پکې ښه دی، یو پکې یادو ښه دی، هغه بالینګ کې او بیټینګ کې او راجوردن دا ورسره خال راونډر دی. نو دغه خلک چې کار وکړي په دغه خلکو باندې کار وشي، لکه دوی دپاره یو پلان جوړ کړي چې دا څنګه آوټ کو او څنګه پاکستان ورسره ولوبېده. ګوره په 240 کې راغونډ کړه. خیر موږ دپاره اول بیټینګ ښه دی، ځکه چې موږ چې اول بیټینګ وکړو زموږ بالینګ مار څه وي. که موږ 200 وکړو نو موږ هندوستان کې رولی شو، ځکه موږ سره نور احمد لکنوال هغه انټرنیشنل لوبي کړي دي لیګونو کې، نو هغه تکړه سپین لیفت آرم چاینه میل بالر دی. موږ سره لیګ سپینر چې دی
اظهار الله نوید صاحب دی موږ سره فاست بالینګ کې مارتي بلال سمی خبره ورسره د خلیل مبل ورس خېوي کټي واخیستي نو بالینګ دغه څلور خو چې بهترین دی هم د یو دو بلمو کې څه مشکل نشته مګر بیټینګ کې چې دی باید دوی غم اخلي نو په دې باندې بیا سبا خبرې کوم میچ نه وروسته چې شی وشو څنګه ونه سو خدا فلحال هغه پری گیم انالیسس مال دغه کړم دویم گیم راځو د پاکستان او د دوبۍ عربي اماراتو ترمنځ د پاکستان دوه لوبې کړي دواړه ګټلې دي خپل ګروپ کې ټاپ دی نو پاکستان دپاره هیڅ مشکل نشته د عربي اماراتو لوبه ورته ډریس ریهرسل دی ښه زړه د خلاصه لوبه دی پیو کې هر بیټسمین چې دی ښه اټیکینګ لوبه پیو کوي هر بالران خصي زړه د خلاصه فاست بالینګ کوي سپین کوي مطلب چې څونه ستاسو لپاره یو پریکټیس گیم دی په چې نورم سیمی فائنل ته ریډي شي کانفیډنس لیول ما دغه شي خبر دی چې سنچرانی پیوال شي او یو په ځای دوه پلیران پکې 100 زو کې چې ځکه دوی سنچرانی وای د سره به دوی د کانفیډنس لیول پورته شي او سیمی فائنل کې موست لایکلی یا به سریلانکا سره مخامخ شي او بنگلاديش د دوه کې به یو سره مخامخ کیږي نو ګورو به چې څنګه چل کیږي هیله ده چې افغانستان هندوستان بیټ کی او پاکستان هم عربي امارات بیټ کی معلومات په سبا کیږي تاسو ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه دا زموږ یوټیوب چینل دی شینواری سپیکس موږ خو همیشه یو چې کش ورکړي نو د کش ورکولو وخت دی هغه را روان دی بیا نړیوال جام راځي بیا به د افغانستان لوبي کیږي بیا به پی اس ال راځي په هغه وخت کې بس بیا زړه د خلاصه سم کش ورکړي اوس که دمم کوي خیر دی را روان یاستئ ځکه بعضې کسانې ګوري نو موږ ته ښکاري نان سبسکرایبر مګر ستاسو ټولو د کتلو شیر کولو نه ډېره مننه په لوی الله مسپارم ستاسو رون نجیب الله شینواری خدای په امان السلام علیکم